أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. مونږ عرض کړو د سورې نساء په دې اوله حصہ کې اتلس امور بیانېږي د پاره د ظلم د دفع کولو. هغه ظلم کم چې عام طور په کورنۍ کې دننه کولای کیږي، یعنی کمی خبرې چې د کورنۍ سره تعلق ساتي، انفرادي زندگی سره تعلق ساتي، نو د دې آیت د ماقبل سره ربط دا دی. مخکې آیت کې فرمایل واتقوا ربکم، د خپل رب نه ویریږئ. نو په باره د یتیمانانو د مالونو کې چې یتیم چې دی هغه ماشومي بالغ نه او داغه مال هړپ کول، ماشوم دوکه کول، نو فرمای په دې باره کې د الله تعالی نه ویریږئ. یو بل ربط دا بیان کړی دی واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، چې تاسو د صله رحمۍ د پاللو، یعنی د صله رحمۍ د نه پاللو په باره کې د الله تعالی نه ویریږئ، یعنی صله رحمي پالئ، رشتہ داری پالئ. ندل کې د هغې اولنې مصداق ذکر کوي چې داسې خو د ټولو رشتہ دارانو سره تعلق ساتل پکار دي، لیکن خاص طور باندې ستا هغه رشتہ دار چې هغه یتیم دی، هغه زیات د رشتہ دارۍ پاللو او هغه زیات د حسن سلوک حقدار دی. نو دای دویم ربط شلو چې ستا رشتہ دار دی او یتیم دی، نو د سره حسن سلوک کول، رشتہ داری پالل، دا د ټول نه زیات اهم دي. د یو لرې رشتہ دار سره چې هغه ښه صاحب حیثیت دی او ښه مالدار دی، د هغه سره د غم ښادۍ پاللو په مقابله کې هغه رشتہ دار چې هغه نږدې رشتہ دار دی او یتیم دی، دا زیات د حسن سلوک مستحق دی. او یتیم څه ته وایي؟ یتیم ویل کېږي هر هغه کس ته چې د هغه پلار وفات شوی او دی لا بلوغ ته نه دی رسېدلی. نو فرمایي چې وآتوا الیتامى اموالهم، ورکئ یتیمانانو ته مالونه د دوی. یتیم ته مال ورکول په دوه طریقو دي، یعنی که دغه یتیم لا بالغ نه دی، څه مجبوج نشته دی، دله به ته مال نه ورکې، دی به د ده دا مال به ته ساتي، البته د هغه خرچه به د هغه مال نه په داسې طریقې سره کې چې د هغه دا مال ضایع هم نشي او د هغه ضرورت اصلیه هغه هم چې دی نو پوره کېږي. نه داسې کول چې د هغه مال ته د هغه 10 روپۍ خرچه کېږي او ته د هغې په ځای په هغه باندې 100 روپۍ لګې چې مزې کوه، نو دا ته د هغه مال د هغه د بلوغ نه مخکې ختمول غواړي، دا هم هغه ظلم دی. او یا د هغه ته د 10 روپو ضرورت شته دی او ته ول هغه هم نه ورکې،
خامخا هغه ته د تکلیف ورکولو دپاره نو دا هم ظلم دی. نو او کله چې دغه ماشوم بلوغ ته ورسي او ته پوه شي چې دی اوس هغه ښه او بد پیژني، نه په نقصان باندې پوهیږي، دی به د خپل مال ضایع کوي نه، دی څه په روزګار کې لګول غواړي، بیا هغه ته د هغه مال حواله کول د هغې احکامات وروسته را روان دي. نو فرمایي چې ورکړئ یتیمانانو ته مالونه د دوی، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، او ماخلی تاسو پلیت مال د پاک مال په بدل کې. یعنی ستا خپل مال چې دی هغه پاک مال دی او د یتیم دا مال چې دی دا حرام مال دی. ته دا کوشش کوي چې ته خپل یو کوټه شي، پوهېږي چې یاره دا د دې شي قیمت دومره نه دی